د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. هوایي ځواکونو واورو کې بند پاتې افغانان ژغورلي. د ملي دفاع وزارت اړوند 200 الفاروق الاردو د 9 سرحدي لیوا منصوبین او هوایي ځواک د هلیکوپټرو پر مټ د فراه ولایت پر چمن ولسوالۍ کې په واورو کې بند اویا تنه هیوادوال وژغورل او خوندي سیمو ته انتقال کړل. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو نوي فرمان په صادرولو سره یو ځل بیا پر چارواکو غږ کړی څو له هغو کړنو ډډه وکړي چې د دوی ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کوي. نوموړي همدارا ټینګار کړی چې د یو بل په چارو کې له مداخلې څخه ځانونه وساتي. د شنبې په ورځ د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملا هیبت الله 14 نوي فرمانونه صادر کړي. د اعلامیې له مخې په 2 فرمانونو کې په ځانګړي ډول د خپلمنځي باور او اعتماد پر پیاوړتیا ټینګار شوی او په بل فرمان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې چې د بل په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکایي ځواکونو د وینزویلا ولسمشر او میرمنه نیولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې امریکایي ځواکونو په وینزویلا کې پراخ عملیات ترسره کړي او دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمنې نیولې دي. ټرمپ په خپل پیغام کې ویلي چې مادورو له خپلې میرمنې سره له وینزویلا څخه ایستل شوی دی. هغه ویلي د وینزویلا ولسمشر د نیولو عملیات د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن سیلیا فلورس په امریکا کې محاکمه شي. د امریکا لوی څارنوالې په هم باندې ویلي چې دغه جوړه به ژر د نیویارک په محکمو کې د قانوني بهیر سره مخ شي. بلخوا د وینزویلا دفاع وزیر امریکا سره د جګړې اعلان کړی. د خوستوالي له خلکو غوښتي چې د بهرنۍ یرغل پر وړاندې نظام سره ودرېږي. د خوستوالي عبدالله مختار په یوه غونډه کې پر خلکو غږ کړی چې پر هیواد د بهرني تجاوز پر وړاندې له نظام څخه ملاتړ وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې کوم هیواد پر افغانستان تجاوز کوي پر ټولو ولس او قومونو باندې جهاد فرض دی. د خوستوالي نن شنبه په دغه ولایت کې د یوې مدرسې فراغت غونډې ته ویل چې افغانستان اوس مهال یو خپلواک هیواد دی او که څوک پر تجاوز وکړي نو له خپلې خاورې به دفاع وکړي. د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاوره له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته په کابل کې د طالبانو له لوري په تنظیم شوې غونډه کې دیني عالمانو په خپله پرېکړه لیک کې ویلي چې له نظام څخه د دفاع موضوع مقدس جهاد دی. افغان حکومت وايي ایران ته د ناقانونه تګ هڅه کوونکي 340 کسان نیولي دي. د 200 الفاروق الاردو وايي چې په تیره اونۍ کې 340 کسان نیولي چې غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي. د یاد اردو رسنیز دفتر د شنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې نیول شوي کسان د لومړنیو څېړنو ترسره کېدو وروسته د لا نورو قانوني مراحلو لپاره اړوندو مراجعو ته سپارل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي دا اقدام د سرحدونو د امنیت د ټینګښت او د انسانانو د قاچاق نه مخنیوي په موخه شوی دی. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو هڅه کوي د کډوالۍ د لاملونو د راکمولو لپاره پراخ اقدامات وکړي څو خلک له خطرناک او ناقانونه لارو د تګ هڅه ونه کړي. مجاهد وايي موږ د سوداګرۍ او روغتیا په برخه کې هند ته اړتیا لرو. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اړیکو ته په اشاره سره هغه وویل چې طالبان دې اړیکو ته ارزښت ورکوي او هڅه کوي چې دا اړیکې لا پسې پراخې کړي. مجاهد د واکسینونو درملو او خوړو لیږلو په ګډون د هند د بشري مرستو څخه مننه کړې. ویلي دي چې د افغانستان اړتیاوې پوره کول دوامداره خبرو اترو او نږدې اړیکو ته اړتیا لري. هغه هریت راډیو ته وویل چې په 2 اړخیزو اړیکو کې د پام وړ پرمختګ شوی او تمه کېږي چې دا پروسه به دوام ومومي. دا څرګندونې د هند د بهرنیو چارو وزیر د دریځ په ځواب کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تاریخي اړیکو ټینګار وکړ او د نوې ډیلي اوسنۍ پالیسۍ د خلکو او ټولنې په محوره تګلاره وبلله. روسیه وايي پر وینزویلا به د امریکا برید خطرناکې پایلې ولري. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پر وینزویلا د امریکا د نن سهار برید په کلکو ټکو غندلی او د دې برید خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي نن سهار متحده ایالاتونو پر وینزویلا د وسوال یرغل اقدام ترسره کړ. دا کار خورا اندېښنې وړ دی او ناوړه پایلې به له ځان سره ولري. روسیې همداراز د لا زیات او تریخوالي د مخنیوي پر اړتیا
اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې باید د خبرو اترو په لارو تمرکز وشي. اعلامیه کې له وینزویلا څخه د روسیې په ملاتړ ټینګار شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه هم کړې ده. علي خامنه‌ای وایي موږ له لاریون کوونکو سره خبرې کوو او بلواګر باید په خپل ځای کېنول شي. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای نن د شنبې په ورځ په ایران کې د لاریونونو په اړه غبرګون وښود او ویل چې لاریون کوونکو خبرې سمې وي. هغه وویل لاریون مناسب دی مګر لاریون بلوا نه دی. موږ له لاریون کوونکو سره خبرې کوو خو له بلواګرو سره خبرې کول هیڅ ګټه نه لري. هغه ټینګار وکړ چې بلواګر باید په خپل ځای کېنول شي. د ایران مشر د ډالرو د بیې د لوړوالي پر وړاندې د دکاندارانو لارونو بال خو د لاریون کوونکو او بلواګرو ترمنځ توپیر وکړ. هغه ویل چې دا د منلو وړ نه ده چې د ګواښمن دښمن اجیرانو یوه ډله د دکاندارانو تر شا درېدلي او د اسلام ضد، ایران ضد او د اسلامي جمهوریت ضد شعارونه ورکړي. د ایران مذهبي مشر د ډالرو د بیې لوړوالی د دښمن کاروبار او د ایران له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دې ته رسیدګي وکړي. تیر کال شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت وايي په 2015 کال کې د بهرنۍ هیوادونو څخه شاوخوا 2 میلیونه او 800 زره افغان کډوال بیرته هیواد ته راګرځېدلي چې اکثره په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي، خدمات ورته وړاندې شوي او اوس ورته ښارګوټو کې د کورونو د ویش پلان عملي کیږي. د کډوالو چارواکي وايي د راستنېدونکو کډوالو پروسه په ښه توګه مدیریت شوې ده او هغوی ته د لومړنیو اړتیاوو روغتیايي، تعلیمي او خوراکي خدماتو برابرولو ترتیبات نیول شوي دي. د چارواکو په وینا د راستنېدونکو کورنیو لپاره په ښارګوټو کې د کورونو د توزیع پلان چمتو شوی او مرحله په مرحله تطبیق کیږي ترڅو کورنۍ په منظمه توګه خپلو سیمو ته واستول شي او د کډوالو وضعیت دایمي حل ته ورسیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر سهیل افریدي ویلي چې له اسټبلیشمنټ سره د علتي معاملو په اړه د خبرو اترو او د اړیکو د ښه کولو لپاره تیار دی. نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي او ویلي دي چې د پی ټي آی بنسټګر عمران خان ورته له اسټبلیشمنټ سره د خبرو کومه ځانګړې لارښوونه نه ده کړې بلکې دا دنده محمود خان اڅکزي او علامه ناصر عباس ته سپارلې ده. هغه زیاته کړې چې حکومت پاوز او ټول اړخونه باید د ولسي ګټو له مخې ګډې پالیسۍ جوړې کړي. هغه دغه راز ویلي که کومه رسمي غونډه یا مناسبت رامنځته شي نو د پوځ له مشر عاصم منیر سره به حتما لیدنه وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې په هیواد کې باید اساسي قانون او د قانون حاکمیت ټینګ وي او د عمران خان د خوشي کېدو لپاره مناسبه سیاسي فضا رامنځته شي. سهیل افریدي د عمران خان د خویندو د سیاسي فعالیت ملاتړ کړی. ویلي دي د ورور د خوشي کېدو لپاره د هغوی هڅې روا دي.